ښه ډېر ښه ډېر ښه. بس ډېره زیاته مننه. یو ښایسته کړی دی په ما واوښتو. ما دا سوی دا پسه به درته دغه شي د خیره. ښه میسج منتظر یم ورته راغل. او بالکل بس مننه خیر اوسې. زه صحیح دی پرېږده چې پلار باندې مې زیری وکړم او یو زیری ورته ورکړم چې خوشحاله شي. خدای په امان. پلاره وګوره که نه دا میاشت مې کاروبار ښه ګټه وکړه. وګوره څومره پیسې دي میسج وګوره. ای زویه دا پیسې چې دي دا حرامې پیسې دي. دې کې نه خیر شته او نه برکته. پوه شوې که نه؟ دا پیسې چې دي دا ژوند تباه کوي، ښه کوي نه. هماغه زړې خبرې دي پلاره. زړه توروي، نیت خرابوي، ژوند بې برکته کوي. دا پلاره خلک ټول همداسې کوي. یوازې زه نه یم، یوازې پیسې وګټه پیسې. وزویه خلک به سیند کې ځان غورځوي، خلک به په اور کې ځان غورځوي. خو ګوره حرام مال کیدای شي ظاهرا ګټه وي، خو درنه هر نعمت ورور واخلي. یا الله یا رب العالمین ما وبخه. زه ډېر په جهالت کې وم. ما د خپلې کورنۍ او د اولادونو دپاره ځان جهنم ته غورځاوه. خدایه ما ته بخښنه وکړه. یا الله ما وبخه. سود د رزق زهر دی. حرام مال ژوند نه جوړوي بلکې ویجاړوي.